سلامونه دوستانو، تمه د روغ جوړ خوشحاله به اوسئ. هامسټر کمبوډ خپل ټوکن چې دی هغه وویشل او ویشي کړل. تاسو هم اکاونټونه چیک کړل چې څومره ټوکنې درکړي دي. زه هم راځم دوستانو، اوس خپل اکاونټ ګورم چې هامسټر کمبوډ ماله څومره ټوکن دوستانو راکړي دي. هر سړی کولی شي خپل ټوکن وګوري دوستانو. تاسو کتلی شئ چې ما سره کوم ټوکن دي. ما ټول ټوکن زیات دوستانو، هامسټر کمبوډ تاسو ته ټول ټوکن نه درکوي. نو تاسو دلته کتلی شئ ټوټل هامسټر کمبوډ ټوکن چې دی ما 1499.9 ټوکن دی دوستانو. او کلیمیټ چې دی هغه تر اوسه پوره 0 دی. او نیکسټ انلوک چې دی له دې وروسته چې به ما ته نور ټوکن بیا راکوي هغه 1.23 ټوکن دی. او دوستانو او دې ترڅنګ دی اون کلیمیټ چې دی هغه 1423 ټوکن دی دوستانو. نو تاسو کتلی شئ چې هامسټر کمبوډ اوس د ویډرا لپاره کوم اویلیبل ټوکن ورکوي. تاسو ټول په دغه څخه کې دوستانو کتلی شئ. دغه څخه کې کتلی شئ لاندې اډرا برخه تاسو ته ښکاري. په دغه اډرا برخه باندې چې کله تاسو کلیک دوستانو واخلئ او بیا به تاسو ته خپل اویلیبل ټوکن چې دی هغه کوم ټوکن چې ټوټل تاسو ته هامسټر اوس درکړي دي او تاسو کولی شئ دا ټوټل ټوکن دی هامسټر کمبوډ چې دغه تا موږ ته راکړي دي. او له دې وروسته به چې زه دغه ټوکن کوم چې دی نیکسټ دی یعنې زه به یې کلیم کوم هغه 1.26 دی او 1423 ټوکن بیا اون کلیمیټ دی دوستانو. نو دغه هامسټر کمبوډ اوس ټوکن ویشل پیل کړل. ټولو خلکو ته دوی خپل ټوکن دوستانو ویشوي. او تاسو کتلی شئ موږ ته په کومو شیانو باندې دوی ټوکن راکړي دي. هغه چې دی دوستانو هغه چې دی په لومړي سر کې چې موږ ته په هامسټر کمبوډ په کومو شیانو ټوکن راکړي دي هغه چې دی پاسوي انکم دی دوستانو، چې په دې باندې ما ته 802.15 هامسټر ټوکن راکړل شوي دي. او ارننګ ټاسک چې ما کوم دی دوی ټسکونه برابر کړي دي هغې نه 11.21 هامسټر ټوکن ما ته راکړي دي. او فرینډ چې ما څومره ملګري راوستلي دي هغوی باندې ما ته 119.10 ټوکن راکړل هامسټر کمبوډ. او اچیومنټ چې ما کوم اچیومنټ کې کوم کار کړی و هغه څومره ټوکن دي 1.40 ټوکن دي. تر ټولو زیات ټوکن چې دي ما ته چې راکړي دي دوستانو هغه هامسټر کمبوډ کیلي ده دوستانو، چې کیلۍ ما خلاصې کړي دي. زیاتې کیلۍ تقریبا 301 شاوخوا وي. په دې باندې ما ته هامسټر کمبوډ 480.4 ټوکن راکړي دي هامسټر کمبوډ. نو دغه دوستانو دغه ټول ټوکن ما تاسو وختل چې هامسټر کمبوډ د ټوکنو ویش لړۍ پیل کړه دوستانو. دغه دی نو تاسو هم خپل اکاونټونه چیک کړئ چې هامسټر کمبوډ تاسو ته څومره ټوکن درکړي دي او په کومو برخو تاسو ته هامسټر کمبوډ زیات ټوکن درکړي دي دوستانو. نو تاسو کتلی شئ چې ما ته زیات راکړي دي هغه په کیلۍ باندې دي، د کیلۍ په خلاصولو باندې. نو هامسټر کمبوډ دویم سیزن هم پیل شوی دی دوستانو. له دې څخه تاسو هم خپل ټوکن راټول کړئ، ګټه ترې واخلئ. 25.13 هامسټر کمبوډ کوم هغه چې دي دغه زه اوس په حال له ځانه سره لرم. په دې کې کارتونه دي دوستانو. تاسو دغه ټول کارتونه په هامسټر کمبوډ کې اخیستلی شئ. کله چې کارتونه تاسو واخلئ په دې باندې لکه څنګه چې پخوا تاسو ته ګټه جمع کېدله هماغه ډول ته ګټه اوس هم تاسو ته جمع کېږي. دغه کارتونه اخلئ او ساعتواره ګټه هم جمع کېږي. په دې کې اوس تاسو ټک باندې یعنې په ګوتې ټکولو سره پیسې نه ورکوي. هامسټر کمبوډ خو صرف په تاسو کارتونه پکې اخیستلی شئ، ګیمونه پکې کولی شئ. په دې باندې تاسو ته هامسټر کمبوډ چې کوم دی دغه ټوکن درکوي او دغه الماس دوستانو درکوي. نو نوره زه ویډیو نه اوږدوم، ویډیو تر همدې ځایه تاسو هم خپل اکاونټونه دوستانو چیک کړئ، لاړ شئ، دغه ویډیو در سره شیر کړئ په ګروپونو کې له نورو دوستانو سره تر څو هغوی هم له هامسټر کمبوډ دغه ټوکنو د ویش لړۍ څخه خبر شي، چې دوی هم بیا خبر شي ترې او چا چې کار کړی وي خپل د کار مطابق پیسې به ورکړي هغه مو وګوري. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک او له نورو